السلام علیکم ملګرو، زه یم احسان الله سراجي. نننۍ ویډیو تاسو ته د موبایل سټوډیو په اړه معلومات درکوم. ډېری کسان دا غوښتنه کوي چې ته موږ ته یو ښایسته اپلیکیشن راوښیه چې په هغه کې موږ ښایسته اواز ثبت کړو. ملګرو، که چېرته تاسو شاعري کوئ یا هم تلاوت کوئ نو تاسو کولی سئ ډېر ښایسته اواز دغه اپلیکیشن کې ثبت کړئ. راځو ملګرو ویډیو شروع کوو. ملګرو، د هر څه نه مخکې دغه اپلیکیشن لینک د یوټیوب د ویډیو لاندې ډسکرپشن کې د دې لینک شته. نو تاسو زموږ ټلګرام چینل ته راسئ. راوړئ موږ تاسو انشاءالله په پښتو ژبه نوي اپلیکیشن وړاندې کوو. ملګرو، تاسو ته چې اپلیکیشن چې مو کله راخلاص کړئ تاسو ته د 3 بټنه درکوي. نو دغه ریکارډر یا آیکو رقم، دغه د مایک رقم مکس چې دی، نو دغه د ضبط یا ریکارډ بټن به تاسو ورته کلیک کړئ، خپل اواز به ثبت کړئ. نو بیا پلی کول او دغه یو کرښه ده، بیا به تاسو دغه باندې کلیک ورته واخلئ، ستاسو اواز به تاسو ته چالانده سي. نو بیا دغه څه وروسته که تاسو غواړئ بنده یې کړئ، بیا دغه ځای کې هغه اواز بندولی سي. نو د دې څخه اولا به تاسو چې کله اواز ثبتوئ نو دغه کرښه چې تاسو وینئ، دغه چې تاسو دغسې د ستوري علامه ورته سره کړه، بیا ستاسو اواز ځي دغه ځای ته. ملګرو، دلته ستاسو اواز راځي. بیا دلته تاسو ایډیټ ورسره کولی سئ، ثبتولی سئ د ځان سره. نو هغه بېله موضوع ده، تاسو باید دغه درو کرښو باندې کلیک واخلئ. دلته د کاریال ترتیباتو ته راسئ. دا به اول دغسې وي، دا باید تاسو ورته آن کړئ. چې کله مو آن کړه، بیا دغه د آیکو فیصدي یا حجم چې هغه کوم اندازه ستاسو سره هغه مخکینی تاسو اواز وکړئ او وروسته ورپسې هغه زنګه وي، نو هغه زنګه تاسو په کومه طریقه باندې څه ورته کمولی سئ. نو که چېرې تاسو څه ورته کمه کړئ، دېرش ته یې راولئ، د هغه څخه وروسته بیا تاسو دغه برخه کې تاسو ته وایي چې هغه زنګه باید په څو ثانیو کې ورسره تکرار سي. نو که تاسو غواړئ چې کمه یې کړئ، نو بیا داسې کمولی سئ. نو دغه صفحه کې به زه یو څه تلاوت وکړم یا سورت فاتحه به زه تاسو ته دغه ځای کې تلاوت کړم. نو بیا به انشاءالله تاسو هغه اواز واورئ چې څومره ښایسته راځي. نو زه راځم مایک چالانده کوم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ګرانو ملګرو، تاسو د سورت فاتحې 2 آیاته واورېدله. کتلی سئ چې دا اپلیکیشن د ځان سره څومره ښایسته اواز ثبتوي. نو ملګرو، زه به تاسو ته انشاءالله وخت په وخت داسې جالبه ویډیوګانې نشروم. تاسو حتما زموږ ټلګرام ګروپ او چینل ته راسئ، یوټیوب ته راسئ. انشاءالله موږ به تاسو ته هر وخت ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. ښه وخت، د الله په امان.